سلامونه درنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې او ډېرې مهمې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې د ګډ ژوند دغه په زړه پورې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او ستاسو د پام وړ به مو وګرځي. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب نه مهرباني وکړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته د ګډ ژوند او د کوروالي د اړیکو په اړه یو څه ډېر ښایسته او په زړه پورې معلومات لرم چې باید هره ښځه او هر خاوند له دې معلوماتو ځان خبر کړي او په خپل ژوند کې ورته ډېره پاملرنه وکړي. دغه 5 شیان د جنسي اړیکو مخکې له خپلې ښځې سره په هیڅ صورت باید هیر نه کړئ. لکه څه ډول مو چې په نورو لیکنو کې هم ویلي وو چې جنسي اړیکې باید یوازې په دې پار ترسره نه شي چې جنسي عریضه پکې مقصد او مراد وي. باید موخه یې ګډ او خوښ ژوند وي او ښه کورنۍ وي. په دې ویډیو کې درته هغه 5 شیان په ګوته کوو چې ښځه او خاوند یې باید د جنسي اړیکو وړاندې هیر نه کړي. اول، کله چې ښځه او خاوند اراده ولري ترڅو جنسي اړیکې ترسره او له دې وړاندې ډیره ډوډۍ وخوري، نو شونې ده چې د جنسي اړیکې غریزه یا شوق یې کم شي او د خوب احتمال زیات شي. همدا ډول د جنسي اړیکو وړاندې د ډیرې غذا خوړل په معده باندې فشار او زور راوړي چې هم د جنسي اړیکو پر وړاندې خنډ ګرځي او هم د هضمي سیستم ستونزې رامنځته کوي. باید یادونه وکړو چې د جنسي اړیکو د ترسره کېدو وړاندې د ټولو هغه خوراکونو څخه ډډه وشي چې تیز بوی لري، لکه پیاز، هوږه، ګندانه او نور هغه خوراکونه چې د تنفس بوی بد کوي او د جنسي اړیکو په وخت کې ناراحتۍ لامل ګرځي. یعنې د جنسي اړیکو مخکې دغه شیان خو بیخي مه استعمالوئ، خو که ښه شی وي هم تر 2 ساعتونو یې مه استعمالوئ. کله چې تاسو د کوروالي اراده ولرئ، یعنې تاسو په 8 بجې ډوډۍ وخورئ، نو کوروالی باید له 10 بجو وروسته ترسره کړئ. دویم، ډېر خلک د خپل اقتصادي حالت، فزیکي څیرې، کورنیو ستونزو او نورو اندېښنو له امله هڅه کوي چې د جنسي اړیکو له ترسره کېدو ځان لرې وساتي. داسې کسان هم شته چې د ژر خلاصېدو له امله د شرم احساس کوي او غواړي په یوې نه بلې بهانې سره جنسي اړیکې ترسره نه کړي. باید په یاد ولرئ چې د ژر انزال کېدو او ځینې نورې هغه ستونزې د خپل ژوند له ملګري سره شریکې شي ترڅو ورسره مرسته وشي او له شره یې ځان خلاص شي. که چیرې نارینه د ژر خلاصېدو ستونزه ولري، نو د خپلې ښځې سره د جنسي اړیکو په وخت د یادې ستونزې تر ټولو هغه ښه درملنه کیږي. نو هڅه دې وشي چې خپلې ستونزې له یو بل سره شریکې شي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټول شي. دریم، له جنسي اړیکو وړاندې او وروسته د ښځې او خاوند دواړو لپاره توصیه کیږي ترڅو ادرار یا تشې میتیازې وکړي. له جنسي اړیکو وړاندې ادرار کول مثانه خالي کوي او د جنسي اړیکو په وخت کې په مثانه فشار کمیږي. له جنسي اړیکو وروسته د ادرار کولو فایده دا ده چې هغه مضرې بکتریاوې چې د کوروالي اړیکو په وخت کې د خاوند بولي مجرا ته دننه شوي دي او همدا ډول هغه مني چې له جنسي خلاصېدو وروسته په بولي مجرا کې پاتې شوي دي بهر شي. د ښځې لپاره هم له کوروالي اړیکو وروسته د ادرار یا تشې میتیازو کولو کړنه غوره ده. د ښځې د تناسلي غړي له لارې د کوروالي اړیکو په وخت کې یو شمېر مضرې بکتریاوې مثانې ته دننه کیږي چې له کوروالي اړیکو وروسته دغه مضرې بکتریاوې د ادرار په وسیله بیرون یا بهر کیږي. څلورم، که چیرې ښځه او خاوند د روغتیایي ستونزو او نورو کورنیو مشکلاتو پر اساس نه غواړي چې ښځه حمل واخلي، نو بیا اړینه ده چې د جنسي اړیکو د ترسره کېدو وړاندې کنډوم وکارول شي. پنځم، له کوروالي اړیکو وړاندې باید جنسي هڅونه ترسره شي. که چیرې ښځه له جنسي اړیکو وړاندې تحریک نشي، نو تناسلي غړی یې وچ پاتې کیږي چې د کوروالي اړیکو په وخت کې د درد او ناراحتۍ لامل ګرځي. همدارنګه له کوروالي اړیکو وړاندې د کوروالي تحریک یا پارول او هڅونه هغه ویره، ډار، اندېښنې او ځان نه باوري له منځه وړي چې له ښځې او خاوند سره موجوده وي. دوستانو، امید لرم چې دا معلومات به مو خوښ شوي وي او د پام وړ به مو وګرځي. د نورو ښایسته ویډیوګانو او جالبو مطالبو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. مننه.